طالبان یې په جنگي او بشري جرمونو تورن کړل. دا چې څه شوي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپله یوې تازه خپره شوې ویډیویي وینا کې طالبان په جنګي او بشري جرمونو تورن کړي دي. د ښاغلي مسعود دا ویډیویي وینا پنجشنبه مارچ 24مه د هغه په رسمي فیسبوک کې خپره شوې، خو معلومه نه ده چې چیرې او کله ثبت شوې ده. د نوي کال په مناسبت په دغه وینا کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د خپل مقاومت ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی دی. هغه طالبان تورن کړي چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان مخکني حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني یې. نوموړي د طالبانو دا کارونه جنګي جنایت وبلل او د جرمونو د نړیوالې محکمې څخه یې وغوښتل چې د دغو غیر قانوني نیونو، د شکنجې او وژنو چې د بشر ضد او جنګي جنایتونو ښکاره بیلګې دي او طالبانو دا جنایتونه کړي په اړه او د طالبانو څخه د پوښتنو لپاره عملي اقدامات وکړي. هغه زیاتوي چې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې څخه غواړو چې دغو قضایاتو ته رسیدګي وکړي. ښاغلي مسعود د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه هم وغوښتل چې د طالبانو تر حکومت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو نظارت قوي کړي. د مقاومت جبهې مشر داسې مهال طالبان په جنګي جرمونو تورنوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو نثار سازمان او نورو بشري سازمانونو ویلي وو چې طالبانو د عمومي بخښنې سره سره د مخکني حکومت د پوځ شاوخوا 100 غړي وژلي او یو شمېر یې نیولي، شکنجه کړي او ورک کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او د مخکني حکومت ټول کارکوونکي په افغانستان کې ژوند کولی شي او د دوی په وینا څوک ورته د زیان رسولو حق نه لري. طالبان د اګست پر 15مه کابل ته داخل او څو ورځې وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه یې په مخالفت کې ودرېدله او په پنجشیر کې وسله مبارزه پیل کړه. احمد مسعود وایي چې جنګیالي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې فعال دي او تر خپل وروستۍ سلګۍ پورې به د افغانستان د نجات لپاره مبارزه کوي. خو طالبان وایي چې د هغوی په مقابل کې په افغانستان کې هیڅ ډول وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي څو میاشتې مخکې په تهران کې له احمد مسعود سره هم لیدلي وو، خو کومې نتیجې ته رسېدلي نه وو. ښاغلی مسعود وایي چې طالبان له دوی څخه دوه غوښتنې لري، یا تسلیم شئ او یا بیعت وکړئ، مګر دی په خپل مقاومت ټینګار کوي. که زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.